افغانستان د اسلامي امارت غوره او نومان ناطقان محترم رور ملا فقیر محمد درویش ته بیا هم بلنه ورکوو چې راشي او زموږ اوسنی محفل لا شانداره او رنګینه کړي. محترم رور ملا فقیر محمد درویش. د دې شعر عنوان دی ړوند اوسه جهانه، یعنې ننني جهان ته یو خطاب دی. ړوند اوسه جهانه خدمتونه مې ګناه بوله، حق ته مې حق مه وایه روا مې ناروا بوله. ړوند اوسه جهانه ړوند اوسه جهانه خدمتونه مې ګناه بوله، حق ته مې حق مه وایه روا مې ناروا بوله. ړوند اوسه جهانه ړوند اوسه جهانه مضبوط مې وینا مال مروینا، ما دا حقایق واقعیتونه لرو بروینا. لوی شانو کردار مې له ادنا و ادنا تر بوله، ستا بخله چې نه تېرېږي هغه مسیحا بوله. ړوند اوسه جهانه ړوند اوسه جهانه خدمتونه مې ګناه بوله، حق ته مې حق مه وایه روا مې ناروا بوله. ړوند اوسه جهانه ړوند اوسه جهانه پوچ په دواړو سترګو ژوند کوه، سرچپه تعریف زما دنیا ته بند په بند کوه. خو ته مې بد وایه تعبیر یې خوند په خوند کوه. ای د حقیقت دښمن خپل هدف رسا بوله. خو ته مې بد وایه تعبیر یې خوند په خوند کوه. ای د حقیقت دښمن خپل هدف رسا بوله. ړوند اوسه جهانه ړوند اوسه جهانه خدمتونه مې ګناه بوله، حق ته مې حق مه وایه روا مې ناروا بوله. ړوند اوسه جهانه شور جوړ و غوغا وه په هر لوري فریادونه وو، نه امن د سر وو نه محفوظ د چا مالونه وو. اخوا دیخوا هر ځای کې قتلونه و مرګونه وو، ما چې امن راوست عامل یا اشتباه بوله. ړوند اوسه جهانه خدمتونه مې ګناه بوله، حق ته مې حق مه وایه روا مې ناروا بوله. ړوند اوسه جهانه نن چې مې په تن کې نوی روح نوی ژوندون راغی، ما یې چې ارزو درلوده هغه وختون راغی. ستا غبرګون کې هم نن چې مې په تن کې نوی روح نوی ژوندون راغی، ما یې چې ارزو درلوده هغه وختون راغی. ستا غبرګون کې هم یو بدترین غوندې بدلون راغی. اوس د شاه محمود ګوهري حق ترخه وینا بوله. ړوند اوسه جهانه خدمتونه مې ګناه بوله، حق ته مې حق مه وایه روا مې ناروا بوله. ړوند اوسه جهانه د ژوند راز سندره مې رباب کې راولم، دوی خوشبو